خبردار شاید انور صاحب چې پاکستان بس خبرې ونه کوي. دا زموږ وطن دی، دا زموږ ایمان دی، دا موږ له رزق راکوي، دا موږ هندوستان نه ساتي او پاکستان سره بم دی. داسې کمنټونه همیشه به تاسو ګورئ چې کله یو سړی لکه د شاید انور په شان دی بحث راوړي چې موږ خپلواکي غواړو، موږ خپل اختیار غواړو، موږ خپل سیاسي نظام غواړو، پاکستان سره موږ نور نه اوسېږو. د دې په مخالف کې دا دلیلونه ډېر زیات راځي. پښتنو په سیمه کې چې کله داسې دردناک واقع کیږي دا بحثونه رامنځته کیږي چې موږ خپلواکي غواړو. د دې په خلاف کې پښتانه راپاسي، ډېر پښتانه هغوی دا دلایل وروړي چې نه دا زموږ وطن دی، دا زموږ سیاسي نظام دی، که هر څنګه دی خو زموږ دی، موږ پاکستانیانو او که قبر کې موږ ته تپوس هم وکړي چې من دین او که نو موږ به وایو چې جیوې جیوې پاکستانه. د پښتنو مسله حل کیږي ولې نه؟ هغه ځکه چې موږ په واقعو باندې بحث کوو چې سوات کې دا چلو شو، انتظامیه چرته وه، سرکار چرته و، پاکستان سره زموږ غم نشته. دا مسلې په دې نه حل کیږي. پښتنو کې ورو تقسیم زیاتیږي، یو به د پاکستان بد وي، بل به د پاکستان ښه وي، قام به تقسیمیږي. د قام یو پیج باندې یو ځای ته راوستو دپاره حل ما سره شته دی. حل یې دا دی چې موږ بحث اوس په دې خبرو وکړو، ټول قام به حیثیت په شریکه د پښتونخوا خلکه چې دونه خلک پښتانه غوښتنه کوي د خپلواکۍ، د خپل نظام، د خپل ازادۍ، دا دونه ډېر پښتانه د دې خلاف دی. ولې ټول پوهان دې په دې باندې بحث وکړي. زه یو دلیل لرم، زه یې پیش کوم، دې نه پس دا بحث تاسو مخکې بوځئ. زما دلیل دا دی چې په 1973 کې 1973 کې په سویډن کې یو ښار دی سټاکهوم، هغې کې یو بینک ته یو غلاګر وردننه شو، کوټ نه ټوپک روباسلو، ډزې مزې وکړې، خلک یې یرغمال کړل. 4 ورځې د خلک یرغمالو، پولیس راغی، پولیس بینک نه ګیر چاپېر راتو، هغه د پیسو، د ګاډي او د جیل نه د خپل ملګرو ازادۍ غوښتنې کولې. د دې 4 ورځو دوران کې کوم کسان چې د جبر لاندې وو، د استعمار، د یرغل کړي وو، د یرغمالو، هغوی سره د په بعضې اوقاتو کې ښه سلوک وکړو. یو جینۍ خپل مور ته کال کولو د یارې نه، نو چې کال میلو نه شو، خبرې ونه شوې، دی غلاګر ورته وایي چې دوباره ورته کال وکړه مور ته، خیر د مور سره خبرې وکړه. جینۍ په دې ډېره متاثره شوه. بیا د غلاګر پولیس یې رولو دپاره یو یرغمالي کس په خپې باندې ویشتو. هغه کم کس چې په خپه باندې ویشتو هغه خوشحاله شو چې زه شکر دی ځای په سر او په سینو او په بل ځای ایشتی نه یم، ځای مړ کړی نه یم، صرف په خپې وویشتم. دغسې نورو کسانو سره هم لږ لږ ښه سلوک وکړو. 4 ورځې پس پولیس ټیر ګیس ور وویشتو بینک ته، او یرغمالو خلکو ته یې ویلې، دې ټولو ته پولیس اواز وکړو په دغه باندې چې تاسو روزئ. نو هغوی نه رووتل. هغوی ولې نه رووتل؟ هغوی وایي که مونږ روزو تاسو به د غلاګر په ډزو باندې ولې به تاسو مړ کړئ. دې خبرې سایکولوژیست او ساینسدانان ډېر حیران کړل چې دا خلک یرغمالو، دا خلک د دې سړي د جبر لاندې وو، څنګه دوی راپاڅېدل او خپل ظالم، خپل مجرم، خپل جابر سره دې شفقت وښود او د هغوی په حفاظت کې ودرېدله. سایکولوژیست په دې باندې ریسرچ شروع کړو، دې کسانو سره انټرویوز او خبرې شروع کړې، ریسرچ یې شروع کړو. دې نه یو فینامنا رووته، یو ساینټیفیک فینامنا، سایکولوژیکل فینامنا، هغې ته وایي د سټاکهوم سنډروم. سټاکهوم سنډروم دا وایي چې کله یو جابر ظالم ته باندې په زوره راشي او ته د وس نه دغه، ته د مقابلې نه، ته هغه سره ډغره نشې والی او د هغه د زور جبر لاندې دی او هغه ته باندې لږ لږ احسانات وکړي، نو ته خپل ظالم ټول ظلم هیر کړي او ته هغه سره بیا شفقت ښیې. نو زما دلایل د دې سوال دپاره دا دی چې ډېر پښتانه ولې راځي د پاکستان حفاظت کې، د پاکستان دغه کې ودرېږي، حالانکې د 2-3 کالو تاریخ پروت دی د ظلم، د جبر، د ځمکې قبضه کولو، د پښتنو د وینې تویولو، د 90,000 پښتانه وینه په دې ځمکه باندې توی شوې ده، د پښتنو کلتور تباه کولو، د کلاشنکوف کلچر راوستو، دا هر څه تاریخ موږ سره پروت دی. د پښتنو نه خپل شناخت هیروله. خو د دې نه علاوه هم ډېر پښتانه د ریاست ته، د ظالم ریاست ته شفقت ښیي. دا ځکه چې دا هماغه سټاکهوم سنډروم فینامنا ده چې ټول پښتانه پکې نښتي دي. دا زما دلیل دی چې ظالم دې ته پته ده چې دا ظالم دې ځمکې رانې نیولې ده. هر پښتون ته په زړه کې دا پته ده چې باچا خانو، اسفندیار ولیو، عثمان کاکړو، ګیلمنو، منظور پښتینو، دا خلک پاڅېدل د ظالم خلاف یې آواز اوچت کو، نو پښتانه د دې خلاف شوله. او مغسې څنګه چې په سویډن کې دا خلک د پولیس خلاف شو چې نه تاسو به زموږ د غلاګر نه ولې. دا هغه سایکولوژیکل فینامنا ده چې پښتانه پکې رالوی شوله. نو دی اوس په دې کې نښتي دي او دا فینامنا ختمول دا بل ځای کې موږ ته ښکاري که نه. سوال بل دا دی
ثابته خو دا شوه چې پښتانه یو نېشنل یو ملي سټاک هوم سنډروم کې نښتي دي، ذهني بیماری کې نښتي دي. خپل ظالم سره شفقت ځکه ښیي چې ظالم ورته لږې سرکاري نوکرۍ ورکړې، ظالم ورته پښتنو ته لږ اردو خوله، لږې اسلام آباد او پنجاب کې لږ قبول کړله، لږ دنیا لږ ټیکنالوژي ارسه ورته وښودل، نو پښتانه د ټول ظلمونو نه تیر شول او خپل ظالم سره شفقت ښیي او چې کم د ظالم خلاف اواز اوچتي پښتانه دغه خلاف کیږي. دې ته د سټاک هوم سنډروم وایي. دا نظریه دا فینامنا موږ ته بل ځای کې ښکاري که نه. که تاسو خیال کړي طالبانو به چې کله بهرني خلک کډنیپ کړل ویډیوګانې به تاسو کتلي، یا انګریز یا جرنالست یا فوجي څوک به یې ګیر کړي، یو میاشت 2 میاشتې پس به چې هغه فوجي تاسو کتلو به اسلام قبول کړو، هغه به جامې اچولې وې، د افغانستان نه به هم داسې ویډیو راغلی، هغه سړی به واپس د اسټرالیا نه راغی، د امریکې نه به واپس راغی، اسلام به قبول کو، طالبانو ته به مننه کوله. دا هماغه سټاک هوم سنډروم چې ظالم جابر په لږ احسان وکړو، لږ روټۍ لږ ښه دغې ورسره وکړو د ظلم په چوکاټ کې، د ظلم په دایره کې، هغه سړی ذهني طور باندې د هغه خپل ظالم سره شفقت ښیي. دا فینامنا دا نظریه موږ ته په ډېرو ځینو کې ښکاري او پښتانه هم په دې کې انوالو دي. دا زما دلیل دی، اتفاق او تضاد ستاسو حق دی. اوس د دې حل څه دی؟ د سټاک هوم سنډروم نه دا ټول پښتانه چې پکې نښتي دي، دې نه به روزو موږ څنګه؟ دې نه به موږ داسې روزو چې پښتانه به واپس خودداري زده کوي، پښتانه به واپس تاریخ ته ځي، پښتانه به دې ته ګوري چې ما له چا رزق نه دی راکړی، زما قام له، زما قام رزق په دې ځمکه په خپله پیدا کړی دی، ما له چا پناه نه دی راکړی، زه په دې ځمکه باندې زما مشرانو جنګونه کړي دي، کاتونه تیر کړي دي، مړي کړي دي، ځان یې قربان کړی دی، بچي قربان کړي دي، دا ځمکه یې ساتلې ده. زما قام باندې چا احسان نه دی کړی چې ما ته چا علم را کړی دی، زما قام باندې چا احسان نه دی کړی. پښتانه به واپس خودداره کیږي چې څو پورې خودداري رو پښتنو کې راځي، نو پښتانه به په ټول یو پیج باندې کیږي، او چې څونه خودداري مونږ کې کمیږي نو خودداره پښتانه به داسې ولاړي، او بې خودداره پښتانه کم چې خودداري نه لري هغه به نېشنلیزم د ریاست په مینه کې، د ظالم په مینه کې هغه به رو ښکته ځي، هغه به غر کېږي، هغه به پرمختګ نه لري، هغه به بجلي نه لري، هغه به د ماشومانو حفاظت نه لري، د هغه به ښځو بچي په ډرون کې الوزي، د هغه به مړي په سړکونو باندې پراتی. خو د سټاک هوم سنډروم د وجې دا پښتانه به چې څو پورې خودداري پیدا نه کړي د ظالم سره به دغسې پښتانه تقسیمي. نو بحث په دې پکار دی، دا بحث ټول پښتانه مخکې بوځي، ریسرچ پې وکړئ. مننه کوم.